شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زه نزار یوسفزی تاسو ته ستاسو د خوښې په خپرونه کې چې نوم یې دی زما د لرې وطن یاره په دې خپرونه کې تاسو ته سلامونه او نیکې پیرزونه وړاندې کوو. د شمشاد ټلویزیون مینوالو څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ګړی په متحده عرب اماراتو کې په زرګونو په لکونو پښتانه میشته دي او د مسافرۍ دا زاره چاو دی او د خوارو زارونه ټک ژوند کوي. موږ شمشاد ټلویزیون دا زما د لرې وطن یاره خپرونه په دې غرض په دې مدعا او په دې مقصد را جوړه کړې ده چې په متحده عرب اماراتو کې کوم میشته پښتانه دي د هغوی په زړونو کې چې د مودو نه کمې خبرې پرتې دي هغه را برسېره کړو او د نړۍ د نورو پښتنو سره یې شریکې کړو. دلته پښتانه ژوند څنګه کوي، د هغوی مسافري څنګه تېرېږي، یا د خپلې کورنۍ په حواله د خپل وطن خپلې خاورې ته راپېښې چې کومې ستونزې دي د هغې په اړه څه سوچ څه فکر لري. په دې ټولو به په دې ننني خپرونه کې مشرانو سره خبرې اترې کوو. ما سره مخامخ زموږ یو ډېر خوږ او ګران مناب اجي صاحب ناست دی، هغه سره خبره کوم. راځئ چې هغه موږ ته څه وایي. اجي صاحب ستړی مه شه، په خیر حال یې؟ خیر دی الله دې ساله والله خیر دی الحمدلله. ستاسو نوم دی؟ منافع. او یی د کوم ځای؟ هنګو. د هنګوی. جی. څو وخت مسافري دی وکړه؟ تقریبا 40 کاله وشو. 40 کاله دی وکړه. او بچی له سره دلته وي؟ دلته دی اج. څو وخت نه سره بچی دلته دي؟ لاس کول نه دلته دي. سبقونه وای بچی دي؟ سبقونه وای. تا ته خپل سبق ویلې ته؟ جی ما ډېر کم ویلې. د سبق د نشوالې د احساس خبره ته کیږي کنه؟ ډېر زیات احساس کیږي بالکل. نو څنګه پر خپل ماشومان سبق وای؟ او خیر تحقیق ورپسې کې تپوس ته کې نوې ځان سره تحقیق کوم بالکل تپوس کوم سبق سب سی بي سبق تر شي بيږي ټیوشن او تک کار روزګار څه کوي چې جی خپل ترانسپورت دی. خپل ترانسپورت دا پښتانه ټول ترانسپورت کار کوي ولې نور کاروبارونه لکه نور کومونه راشي نور کارونه کوي پښتانه بس چې ته ګوریا ترانسپورت ته بس یا ویل لایسنسونه لګاډي بچلو یا بس لکه ستاسو په شان ترانسپورت کاروبار کوي څه ستاسو په نظر کې څه دي؟ جی بس مو دا پښتانه څوره دي دا تعلیم ډېر کام دي دا وسه بي تعلیم دي د واجه ترانسپورت نه نور کار مو ته بالکل چانس نه ملایږي تعلیم د واجه او وسند چې پښتانه ستادي چې غاټ تعلیمونه کړی دي او الحمدلله خې نو کړیانو کې بغیر ترانسپورت ستادي داتې خو مو پښتانه بس څنګه یو چار ورځې ترانسپورت بس ګاډي چلاونه او نور به هیڅ ورته ځان نه دي. ايش په خپل ژوند کې پر شل کال مسافرای کې پر خپل ټول ژوند کې کم داسې یو کار کړی چې نن په ډیر فخر کوي او ډیر ډاډای پي؟ بس دا څه ډیر خګرونه مکړي دي پر پښتنو د پر الحمدلله دا زره غلم لکه زیات کار کې وزم کړي دي پښتنو ته وخت مو دي کلی وطن کې کوم څو چار ته یلی دي څه بچو باندې تعلیم کوم او سم امداد کړی دی او ډیر زیات فکر مې دي چې مو چې څوره د پښتنه بچی دي څو باندې متعلم وکي. شمشاد ټلویزیون کیمرا ته لګیدل شي شاته مخامخ ته د نړۍ ټول پښتانه ته ګوري که څه پیغام څه خبر دی پړ کې چې پښتنو سره کوي. بس دا تاسو ډېر مننه د شمشاد ټلویزیون سمونه مکارو کده خبرو دا مو د پښتو چینل دی ان شاء الله نزه بار وخت ان شاء الله مو ترن څوره څه پښتانه دي د شمشاد ټلویزیون ډېر شکریا. اشب مونږ هم د شمشاد ټلویزیون ټول همکاران ستاسو شان په مشرانو ستاسو شان په پښتنو چې صرف د خپل بچو نه بلکې د نورو پښتنو ماشومان وسره هم غم وي دا غیر تعلیم دا غیر تربیت دا غیر پالنې دا غیر روزنې ستا یو نړۍ مننه ډېر مننه تاسو ته ډېر مننه ستړی مې شروع په خیر علي خدای دې من شروع څنګه خې جوړي ټیک ټاک شکر دې الله ستاسو څنګه بخیر تاسو نوم دی محمد انور جی او د کوم ځای زه د جی ورګزیم د ورګزای جی خې شکر دې الله ستاسو څنګه سور وخت مسافر اوس یار دلته تقریبا 28 سال موش 28 کال دی جی سر څنګه راغلی دی وطن ته 28 کال مخکې دلته بس ابجی مرغله مسافری کوله غسه او دلته تعلیم وکړلو نو بس هغه د بعد به په خپل کاروبار مې لګیا شو تر اوسه پورې تر اوسه بس لګي خپل روزګار دی کوم. اوس څه کار کوي نن سبا؟ دلته دوبۍ کې ترانسپورت نه محمد انور بس رینټل په نوم باندې نن لکه ټول ترانسپورټران راغونډ شوي دي چې هو جی ستاسو ترانسپورټرانو اجتماع ده نه نو بس مو پښتنو بل څه زده نه دي څه وکړو سوا د ترانسپورت نه. تاسو دلته د خیر سره ډېرې ښې پیسې ټکې ګټئ ډېر ښه ژوند تېروئ
زمونږ په هغه وطن کې امن نشته هلته چې زمونږ کوم په شا خلک دی کورنۍ دي زمونږ او ستاسو پښتانه وروڼه دي هغوی ډېر په ستونزو کې خپل ژوند تېروي تا سره دا غم شته چې زمونږ په قبایلي علاقو کې امن نشته هلته کې چې کوم دی ماشومان اسکولونو ته نه ځي اسکولونه ولا خلک ورانوي په بمونو باندې ولوړي تاسو دې چېرته په دې خپله کې کښېنئ په دې رو کې امرګري په دې بحث کوئ په دې خبره ډېر فکر دی موږ سره دې خبرې او خو چونکې زموږ په اختیار کې داسې شته نه دی پاکستان په حکومت په اختیار کې دی سر چې بھائی دا کوم حالات روان دی نو خدای دې وکړي چې د حالات سم شي او د مو بچي څومره ټول په تعلیمونو اخته شي نو موږ خو هم څه جرګه مرکه څه جلوس څه جلسه څه مظاهره دا خو به کوو که نه چېرې لکه حکمرانانو دې طرف ته توجه شي نن وایي په 15 لکه ماشومان په قبایلي علاقو کې پر 2 کاله کې د اسکول نه پاتې شو دغه پښتانه چې رالویږي نو چې کومو بدبختو مونږ او تا ته مخه و دغه سبا به دغه پښتانه هم دغه بدبختو سره مخامخ نو بس دلته خو سر جلسې کېدلی نه شي دلته وطن کې داسې څوک نه کوي لکه که نه راوځي نه چېرې لکه د حکومت په دې مجبور شي په دې خپل بس اصل شی دا دی سر موږ په ایماني جذبار کې شته نه دی کوم زموږ ایمان جذبه راغله هغې ورځ دا هر څیزونه به موږ کوو دا خپل کمی ستا په زړه کې بله داسې خبره شته چې نړۍ پښتنو سره یې کول غواړې شمشاد پښتنو وروڼو ته بس دا ویل غواړم چې تعلیم وکړي او امن سکون دې قایم کړي که حکومت هم خپله ریډ نه لګوي نو موږ ته خپل کوشش پکار دی موږ مشرانو ته پکار دی کوم د جرګې سیستم دی دوی ته پکار دی سره مشران کښېني په دې فکر وکړي چې به موږ په خپل هېواد کې مطلب خپل منطقې کې او امن راشي ډېره مننه ستاسو له درنو خوږو خبرو ډېره مننه تاسو شمشاد ټي وي تاسو له او تاسو ټول ټیم له ستړی مشر ورور په خیر علي خیر ته ستړی مه شې ساله والې خیر خیریت ته شکر دی ستاسو نوم دی زما ګل امتیاز نامه ده او زه له کرک نه تعلق ساتم کرک کې جی څنګه له کرک کې څنګه حالات څنګه دي ښه دی امن دی کنټرول کې دي ډېر زبردست دا خلک چې امن شته نو ډېر تاسو څه کار کوئ یاره جی زه خو مینټیننس کار کوم ورسره ټرانسپورټ کمپنۍ ښه چلوم څنګه ژوند دی د ماشومان له سره دلته وي ماشومان دلته دي دا ماشومان دي یو دا دی یو دا دی یو دا سبقونه په ځای وایي ټول الحمدلله تا خپله سبق ویلی ما لږ کم ویلی دی نو ته د خپل وروڼه عزیزان ټول په یو کور کې پاتې کېږي که نه جدا جدا پاتې کېږي یاره جی دلته که هلته وطن کې هلته خو ټول تقریبا په یو کور کې پاتې کېږو دا زمونږ دا چې کوم د شریک د ګډې دا کورنۍ ژوند دی ټول وروڼه د تره زامن او دا ټول په یو کور کې پاتې کېږي ستاسو په نظر کې څه دغه ژوند لکه زیات ښه دی او که نه خلک چې بس واده وکړي جوړ شلې بي په غاړه کې بس یاره هغه ژوند چې کوم شریک ژوند وي هغه خو ډېر ښه دی او په اتفاق ژوند چې تېرېږي هغه ډېر ښه دی خو نن سبا داسې وخت دی که نه چې وروڼه ستر شي بیا هغو بچي وشي بیا نورو بچي وشي بیا کور کې ډېر یو بل مسایل جوړ شي هغې کې د زرو بچو تعلیمونه ښه نشي کولی لکه اوس تا 15 بچي دي ما 4 بچي دي زه خو به یې ټولو سوچ کوم ګټنې وله یو وي نو هغې کې داسې وشي چې زنو بچي ماشومان خو هم د خیر د پښتنو لږي که نه 15 خو چې کم یې سړی وایي که میراث دی بلکل که نه څنګه نو دې نه دا ښه وي چې کله یو فیملی یو ځای ته ورسي که هغه بېل شي په خوښۍ نو بیا ډېره خوښۍ خبره ده ولې چې هغې کې هغه فیملی ترقي کوی شي ستا په زړه کې بله څه خبره شته چې ته یې کول غواړې یاره زه خو دا ووایم چې کوم پښتانه په پاکستان کې دي په افغانستان کې دي ډېر ځبلي دي ډېر په تکلیف کې ژوند کوي ډېر دردېدلي دي او ډېر دردېدلي دي او د کوم خلک چې د مونږ حکمرانان دي دو ته خواست کوم چې بس ډېره وشوه ډېره زیاته وشوه اوس دا پښتانه پرېږدوئ لږ په ارام او د پښتنو وروڼو ته دا سوال کوم چې ټول سوچ خپل وطن ته وکړئ چې دا وطن آباد کړو او کامیابي کړو او خپل وطن سره مینه وکړئ نو هغوی د هغې پورې د پښتنو د ګریوان نه لاس وباسي او نه په ارام کښېني څو پورې چې موږ ټول پښتانه راپاڅېدلي نه یو او که یو اسکول په یو کلي کې وران شي او د هغې کلي ټول خلک راپاسي چې دا زموږ نن د ټولو نه لویه دښمني تا سره دا کولی شي څوک چې ستا را بچی بې تعلیمه پاتې شي خو تاسو وګورئ په هره ورځ به تاسو په دې اخبارونو کې په ټلویزیون ګورئ چې په سونو اسکولونو پښتنو په خاوره ورانېږي پښتانه پرې نه راووتېدل نه احتجاج وکړه چې موږ او تاسو ټول راپاسو وایي ته پته ولګي چې په دې خبره پښتانه بد ګڼي بیا پکې امن هم راشي او د ترقۍ په لار به ور وځو ډېره مننه ستا د درنو خوږو خبرو ستله مشر ورور په خیر علي السلام علیکم ساله والي الحمدلله خی شکر تاسو نوم لما مختار خان یوسف زای نوم دی
د کوم ځای؟ اکوړه خټک سره تعلق سره. اکوړه خټک. اکوړه خټک. ها نور خی؟ الحمدلله. څه کار کوي؟ ما ترانسپورت کار کوم جی. ته ترانسپورت؟ جی ترانسپورت. اجي چې زما خاله مرز په ټولو وخت کړو. یارو چې د پښتانه مونږ ډېر مونږ تکړه یو بادران یو ډېر مټور قوم یو په هندوستان 300 کاله حکومت کړی د خپل خاوره ولې نشو آبادول څه ګڼي څه وجه؟ نو جی خپل خاوره خو الحمدلله آباد ده، خدا زمونږ ډېرې کمزوریانې دي ځکه چې خپله خاوره وینه غواړي، مینه غواړي، محبت غواړي دي، قرباني غواړي او بس موږ هر سړی په خپل مطلب پسې روان یو. هر سړی ورور نه پیژنو، خپل دغه نه پیژنو او چېرته چې وګوره چې پښتانه که لر دی او که بر دی نو په دغه مسله کې نښتی دي. موږ سره نن سبا بل هېڅ مسله نشته. دغه مسله دی خو تعلیم هم لکه کامې اوس نشته دي الحمدلله. لکه ډېر خلک په وطن کې دلته هم دي که څوک دي تعلیم خلک کوي لګیا دي، بچو سره خواریم کو خو بس لږ دي داسې حالات امن نشته دي. 40 کاله که موږ دومره وینه تور که زما خاله د نورې وینې ضرورت نشته. بس جی ډېره زیاته شوه. دغه وجې پښتانه ترقي نه کوي که نه جي. خپل وطن هم خړو. اوس زما خاله چې جنګونه بس کول پکار دي، جرګې د مرکې د لارې د خپل جي دی خو امن ډېر پکار دی جي. او چې موږ خپل سره بس جنګ ته هم دغه باندې ختمېږي چې پیله موږ اتفاق خپلو کې لکه وګورو چې دا موږ څوک مري هر دی چې دی زموږ بچی دی. اسی که موږ وګورو په دې دنیا کې نو په یو قوم کې داسې اتفاق نه وي لکه چې په یو نقطه یو قوم خو هغوی په خپلې قومي مسلې چې کومې د هغوی ستونزې چې قومي کمې وي په هغې باندې هغه قامونه یو وي. که ته اوس په دې پاکستان په دې چوکاټ کې دننه هم وګورې که سندیان دي که پنجابیان دي که بلوچان دي هغوی په خپله قومي خبره باندې یو دي. د پښتنو ستونزه دا ده چې پښتنو په خپله قومي خبرو باندې هم یو نه دي ولاړ. ته څه فکر کوې؟ جي بس زموږ غټه تاسو ته خبره وکړه چې زموږ مین وجه د کمزورتیا هم دغه وجه چې موږ یو کېږو نه دي. که کله پښتانه یو شو نو دنیا یو طاقت پښتنو ته هېڅ نه ګوره جرمني څونه لوی قوم هغې صرف په دغه یو خبره وي چې د پښتون ته ودرېدو دغه چې په ټوله دنیا کې هغه داسې ومنلی شوی قوم چې هغې وي چې هر چا د پښتون خو بس موږ دغه کمزوري ده چې موږ یو کېږو نه. ډېره مننه ستاسو نه. ډېره مننه د شمشاد ټلویزیون د مناف حاجي صاحب او د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې د دونه خشته محفل یې جوړ کړو او بیا خاص کر د شمشاد طرفه ټول پښتنو ته مبارکي ورکوم چې دونه خشته پروګرامونه موږ لپاره کوي مسافرو لپاره او الله شمشاد شاد او آباد لري د پښتنو لپاره مسلمانانو لپاره او ټولې نړۍ لپاره. ډېره شکریا ډېره مننه. سلام شروع په خیر علي. خیر علي. ساله والله خیر جی الحمدلله. تاسو نوم دی؟ ابرار الله جی. او د کوم ځای؟ زه د دیرو اوسېدونکی یم جی. د دیرې؟ او جی. سبق ته ویلې؟ او جی. څومره دی ویلې؟ اف اس سی م کړی بس. اف اس سی کړی جی. نو مخکې لاړې نه پکې؟ مخکې بس څه مجبوریانې وي. مجبوریانې. څومره وخت لري مسافر دلته وشو؟ دا اتم کال روان دی. تا خو سبق ویلې دی ښه تعلیم یافته لکې دا راته ووایه چې موږ دا دومره پښتانه ناست یو دلته کې د یو اندازې مطابق 4 لکه پښتانه دي نور په نورو ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې ټول خلیج کې پښتانه بلا شي دي. موږ څنګه کولی شو چې په خپل وطن کې د امن او د پرمختګ او د دې څیزونو لپاره کار وکړو؟ نو د هر شي دپاره چې کم دی نو یووالی ضروري دی. هره خبره یې هغه که کور کې هم سړی یو ځای نه وي نو هغه کور اتفاق نه وي نو هغې کې به راځي بګړاو پکې راځي.